السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو، زه ماهر افغان یم او د سټار ماستر افغان اکیډمي لخوا نن یوه بله ویډیو تاسو تیاروم. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته خواري وکړو، کوشش به وکړو چې تاسو ته زه د سپیکینګ ډکشنري د جوړولو چل وښایم. په دغه ویډیو کې موږ داسې یو ډکشنري جوړو چې په هغه کې موږ یو لغات د انګلیسي ژبې واچو یا یو جمله واچو او هغه موږ ته سپیک کې دغه خبره موږ ته ووایي چې څه دي. یعنې دا موږ اکثره وخت د دې لپاره استعمالوو. کولی شو دا استعمال کړو چې د یو لغات پروننسیشن موږ ته نه زده، د هغه تلفظ موږ ته نه زده، یا موږ نشو کولی یو جمله ووایو نو دا به موږ ته وایي. انشاءالله دغه طریقه تاسو ته زه ښیم. نو راځئ چې شروع کړو دا ویډیو. د دې دپاره پروسیجر ډېر زیات سمپل دی ورونو. تاسو به لاړ شئ، نوټ پیډ به خلاص کئ او په نوټ پیډ کې به دغه لاندې کوډ تاسو ووایئ. کوم کوډ دی؟ دا د وی بي سکرپټ کوډ دی ملګرو. تاسو کولی شئ چې دا کوډ په نوټ پیډ کې ولیکئ. زما ویډیو سټاپ کړئ او دا کوډ ولیکئ همدغسې تر دې ځای پورې. که دا نشئ کولی، زه به دا کوډ چې دی تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، له هغه ځای کاپي کړئ او تاسو بیا نوټ پیډ کې واچوئ. صحیح ده؟ نو اول به تاسو داسې کار وکړئ ورونو چې نوټ پیډ به خلاص کړئ، دغه 4 لاینه کوډ به پکې ووهئ. له هغه وروسته به تاسو دا فایل سیف کړئ. خو چې کله مو دا فایل سیف کوو چې هر نوم ورکوئ نوم ورکوئ، مشکل نشته، خو ایکسټنشن به ډاټ وی بي اس کوي، وی بي سکرپټ، دا به تاسو ولیکئ او بیا به سیف کړئ. د دې وروسته تاسو چې د ډکشنري کې هر رقم لغات ورکوئ، جمله ورکوئ، دا به انشاءالله تاسو ته د پروننسیشن کوي. راځو دا طریقه په خپله ګورو چې دا څنګه کېږي. صحیح ده؟ زه راځم. ګوره ورونو، دا تر دې نه دا کوډ چې دی دا زه کاپي کوم. تاسو کولی شئ دا د ویډیو نه ولیکئ او یا د دې ویډیو د ډسکرپشن نه واخلئ. دا به تاسو کاپي کئ، دغسې به راشئ، دې ځای کې به تاسو سرچ کې ولیکئ نوټ پیډ. نوټ پیډ به راخلاص کئ او په نوټ پیډ کې به دا کوډ تاسو څنګه کوئ؟ پیسټ کئ. کوډ مو پیسټ کړو، له دې وروسته تاسو راشئ فایل ته، دا به سیف کئ چې ورکوئ، مشکل نشته. زه په ډیسکټاپ صفتو مو ته ولیکم ډکشنري ډاټ. دا ځای ډېر مهم دی ورونو. دلته به تاسو ایکسټنشن کې وی بي اس ورکوئ، وی بي سکرپټ. کله مو چې دا انټر کړو، سیف شو، ګوره ورونو دا اخوا کوئ، تاسو د ډکشنري په نامه دغه فایل صف شو. تاسو کولی شئ دلته اوس چې هر لغات لیکئ، دا به تاسو ته وایي، لیکئ ډکشنري. او تاسو کولی شئ چې دلته یو جمله هم ولیکئ، I want to become a hacker. I want to become a hacker. تاسو کولی شئ دلته یو جمله، یو پاراګراف مکمل دلته واچوئ، دغه پروننسیشن زده کئ. یا کولی شئ یو لغات تاسو سره په یو مقاله مو لوستله، ټاپک مو لوستو، یو کتاب مو لوستو، یو لغات دی تاسو ته هغه پروننسیشن نه درځي، تاسو دغسې په خپله په نوټ پیډ کې ډکشنري، سپیکینګ ډکشنري جوړه کئ، لغات ور واچوئ او سنټنس ور واچوئ، تاسو به انشاءالله درته کی. نو اسانه طریقه وه، موږ زده کړه. او زه کوشش کوم چې دغه کوډ چې کوم دی د یوې ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، تاسو یې له هغه ځای کاپي کړئ او دغسې ځان ته خپله سپیکینګ ډکشنري جوړ کړئ. مننه ملګرو چې ویډیو مو پوره وکتله. د لا زیاتو دغسې ښکلو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ چینل ته وزټ وکړئ، سبسکرایب وکړئ. تر بیا چې زه ماهر افغان ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم. تر هغه مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاستئ خوشحال او آباد اوسئ. والسلام.